دا لیکلي دي چې دا علم دا افضل دی د مال نه. په ډېرو وجو سره امام ابن قیم رحم الله تقریبا 1000 وجې ذکر کړي دي. خو علي ابن ابي طالب رضی الله عنه هغه دا فرمایي وای دا علم چې کوم دی افضل دی د مال نه په 9 وجو سره. هغه 9 وجې ځان سره یاد ساتئ. لومبۍ وجه دا ده وای دا علم نه مراد علم شرعي دی، علم لغوي نه دی چې عام د سکولونو او اصلي علوم ته مراد شي. د علم نه مراد علم شرعي دی چې په کوم سره انسان وحي قرآن او حدیث او آسماني کتابونه په پیژني، دین په پیژني، هغه علم دی نه مراد دی. وی اول نمبر چې کوم دی العلم میراث الانبیاء، علم چې کوم دی دا میراث د انبیاء دی، او میراث او مال چې کوم دی دا میراث د فراعنو دی. مال چې کوم دی دا د فرعون د قارون د هغې نه دا پاتې و. هغه مال خاص کر چې کوم په حرامه طریقې سره وګټلی شي. دویم نمبر چې کوم دی دا علم چې کوم دی دا چې کوم دی په خورولو سره دا نه کمیږي. العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص. که سړی سره علم وي او د شپه ورځ د تدریس کوي د ده په علم کې الله تعالی مزید برکت ږدي او د ته چې کوم دی یو چین او سکون ملاویږي، او مال چې دی لګو دا کمیږي. یو دویم فرق دا شو. دریم فرق علماء دا ذکر کړی دی وی مال چې کوم دی دا محتاج دی محافظت ته. که تا سره مالی د هغې محافظت په تا باندې چې کوم دی دا لازم او ضروري دی. لکه نن سبا غله دي، ډاکوان دي، ډېر قسمه د ستا د مال دشمنان کېدلی شي. په خپل حلال مال چې کوم تا ګټلی دی تا ته میراث کې پاتې شوی دی، نو دې محافظت په تا باندې دا لازم دی. او علم داسې عجیب زیور دی چې دا به ستا حفاظت کوي. ته پر د حفاظت نه کې بلکې دا علم به ستا حفاظت کوي. د عالم سړي څومره قدر عزت وي، څوک ورته بد رد ورته نشي ویلی. هلکه عالم دی د هغه ډېر احترام خلک دا کوي. څلورم نمبر چې کوم دی کله چې انسان مړ شي د انسان نه دا مال پاتې شي، مال پاتې شي وروسته چې کوم دی ورثې تقسیم کی او دې ته هېڅ فایده ونه رسیږي. د مال فایده په هغه وخت کې ده چې ته کله ژوندی او دا مال خرچ کې، نو د مال فایده په دغه وخت کې ده. او علم چې کوم دی انسان سره قبر ته داخلیږي. والعلم يدخل مع صاحبه قبره. علم چې کوم دی د خپل صاحب او ملګري سره قبر کې دننه کیږي، او په قبر کې دا رنګ په تله د میزان کې محشر کې دا ټول زینو کې بده لپاره علم کافي کیږي دا، او اخر به جنت ته داخلي دا. او په دا سوال او جواب کې چې د کامیابیږي د بده د علم د وجې کامیابیږي. پنځم نمبر چې کوم دی دا ناشنا وجه ذکر کړی دا مال چې کوم دی مؤمن او کافر دواړه ګټلی شي. مؤمن هم تجارت کوي، کافر هم تجارت کوي، دواړه الله مال ورکوي. بلکې نن سبا د کافرو سره په نسبت د مسلمانانو اموال لا ډیر دي. هغې دپاره بس امتحان دی، مؤمن دپاره بیا امتحان دی. والعلم او علم چې کوم دی لا يحصل الا للمؤمن. او علم چې کوم دی دا فقط مؤمن ته حاصلیږي. دا کافر علم شرعي دا نه حاصلی، او که حاصل هم کوي معرفت د الله او د الله د رسول پې نه کوي، بلکې دا به چې کوم دی دنیوي غرض دپاره به دی کوي. دا دی چې زموږ دین څومره مطالعه کوي، که قرآن ګوري که احادیث ګوري، دی شاته دین یې خپله فایده وي. دا په دین یې دا علم دی نه ګوري چې لکه ما ته زه پې الله وپېژنم، زه پې رسول وپېژنم، او د آخرت هغه سخت منازل پې زه پاس کړم. اووم نمبر چې کوم دی شپږم نمبر چې کوم دی ټول خلک چې کوم دی دا محتاج صاحب د علم ته په امور د دین کې. شپږم نمبر څومره خلک هم چې دي دا علماو ته دا محتاج دي. د عالم نه بغیر به ته چې کوم دی مړی ښخ کړي، د عالم نه بغیر به ته خپل حلال ځان ته نږدې شي، د علم نه بغیر به ته حج وکړي، د علم نه بغیر به چې کوم دی ته لمونځ وکړي. په دې هره خبره کې به ته عالم ته دا محتاج یې. څومره هم چې کارونه دي دا به چې کوم دی دا عالم ته پکې محتاج یې. یو کس چې کوم دی زه ناست وم، یو کس علماو پسې بد رد ویل دا، ما ورته ویل ګوره ته چې پیدا شولې او ته چې کله مړ کېږې به دغه ابتدا او انتها ته دې لږ وګوره. چې کله ته پیدا شولې تا ته چې کوم دی په هغو کې ځان دا چوک
تعالی چې کوم دغه سنت طریقې چې پتا باندې کې مې وستا چې کوم عقیقه وا او ستانه وختل لري کولو دغه چې کوم د سپینو زرو سره بیا چې کوم د تللو او هغه د الله په لار کې صدقه کولو دغه رنګ ستانوم شو دا تر پرچا کې خوستل او دغه رنګ چې کوم ستا اخیری چې کوم حالت دغه دي او مراسم دي د مړ کېدلو نو هغه عالم کوي ستا د غسل طریقه ته څوک ښيي عالم ښيي دغه رنګ په تا باندې په مقبره کې بیان څوک کوي عالم کوي ستا چې کوم دی سپاري ته نو که عوام سپاري طریقه ته علما دا ښيي نو ګوره ته دومره په عالم ته په هر لحظه کې ته محتاج ابتدا او انتها ته دې وګوره نو ته عالم په چې ته څنګه خبره کې نو که عالم د انسان سره دا نه وي د انسان ژندګي به ډېره چې کوم دی دا بیکاره وي اسې هغه کور ته سوچ کې چې په کوم کور کې عالم دی په کوم کور کې عالم نشته دی د ځمکې او اسمان فرق وي دا بدیږي اوم نمبر دار ناشنا خبرداره علم چې کوم دی انسان مضبوطی قوي کوي په پولیس شرایط باندې که تاسو سره علم شرعي نو ته به چې کوم دی په پولیس شرایط باندې ډېر په قلاره ډېر په اسانه خو مزیداره به دې باندې ووړي ځکه چې تا علم زده کو نو دغه د علم د منشا موافق به تا عمل کړی وي هلکه دې کې د شریعت مطهره حکم سره په دې کې د شریعت مطهره حکم دا سره او کمال د سره مال به تا ضایع کړی وي احادیثو کې راځي غریبانان به د مالدارونه 1500 کاله مخکې جنت ته ځي او دا مالدار په چې کوم دی دا نه چې مالدار به الله عذاب ورکړي خو د مال حساب کتاب دا ګران دی دی په پولیس شرایط باندې دا ولاړ وي او اغلطي به دینه چې کوم دی پښتني بر دینه کیږي چې کوم ځای کې دی وګټلو او په کوم ځای کې دی خرج کو دا اصل کې چې غربت ته وګوري کنه سړی چې کله غریب وي نو سړی سره ډېر ذهن کې تشویشات وي او که چې مالدار یې زړه به دې بېچین دا زړه کې به سکون وي او چاته چې وغواړي هر خواهش به ته پوره کولی شي دا دغه رنګې سړي دې زړه ته ژړی وګوري مالدار سړی څومره په زړه کې چې کوم دی دا مطمئن وي غریب چې وګوري به یو ځای کې دیړي او بل ځای کې دیړي کله وه او کله نه وه او دا ژوند دې تنګ غوندې وي دا نو لازم دی دوړ کې به هم دا فرق وي خو دین هغه علم مراد دی علم شرعي علم عصري دین نه دی مراد دی باندې اطلاق کیږي علم عصري باندې د لغوي اعتبار سره چې لغت په اعتبار سره دوه ته علم دا ویل کیږي او نور چری له هاڅ سره چې کوم دی په کوم باندې چې مو خلاصيږي او په احادیثو کې چې کوم وعده کې خوستل شوی دي هغه په علم شرعي باندې په علم لغوي باندې نه او نه په دې اوس عام عصري علوم باندې دا خو داسې دی لکه یو پوهه ده یو کسب دی دا